نو څونه وخت کېږي دا میوې پخې شوي؟ یاره منې کوي نه چې څوک یې شکوي الله مال دی بس وړي یې څوک دا مشکل نشته. بھائی جان پہلے اپنے بارے میں ذرا اپنی تعارف کروائے. باغ میں مطلب آپ کا کون سا کام ہے یہاں پہ؟ اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہو؟ جی یہ بس لڑکے یہ ضیاء بھائی ہیں, ان کے 3-4 بھائی ہیں, یہی باغ کی دیکھ بھال کرتے ہیں. اور جو لوگ یہاں گھومنے کے لیے آتے ہیں یا باغ سے فروٹ کھانے کے لیے آتے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہو؟ شفتالان باغ کې تا اکثره شکې و دا ملګری د ویندار سره ښه مرسته کوي مکمله. کې هیلې د نېشنل میډیا درنو لیدونکو نن راغلیو په راولپنډي کې فتح جنګ ساحې ته راغلیو. دا ډېره ښایسته شنه ساحه ده. په دغه ساحه کې یو ډېر ښایسته د شفتالانو باغ دی. نو غوښتل مو چې نن تاسو سره دغه باغ دغه میوه او د دې چې کوم مالک دی د سره وغږیږو دې باره کې معلومات درکو. که کوم ملګری دلته په اسلام آباد او راولپنډي کې یو غواړي دلته راشي نو د دوی سره غږیږو. السلام علیکم. وعلیکم السلام وروره. نوم دې څه دی وروره؟ ما نوم محمد صابر دی. دغه باغ ستاسو دی؟ او چې زمونږ دی. ډېر ښه. نو څونه وخت کېږي دا میوې پخې شوي؟ دا خو تقریبا 2 میاشتې کېږي او نیمه میاشت. 2 میاشتې اوس کېږي؟ او اوس په ختمېدن دي که نه. نو دا ګرمۍ کې پخېږي که یخنۍ؟ ګرمۍ کې پخېږي. ښه ډېر ښه. او کوم ځای نه خلک راځي دلته؟ دلته والا ډېر لرې ځای نه خلک ځي. پنډۍ نه اسلام آباد نه خلک راځي. ډېر خلک راځي. صحیح صحیح. په صحیح حساب یې ورکوئ؟ بس شاپر ورکو 150 روپۍ کیلو ده. بس په خپله مرضي راشکوئ او تلئ وړئ. مطلب باغ ته به ځي خپله به یې راشکوئ؟ او بالکل. نو دا څونه وخت نور دوام کوي؟ هفته 2 هفتې؟ یاره چې 2 هفتې وچلېږي ډېر هم دی. ختم دي. د باغ دغه میوه خو به خرابېږي نه؟ چونجی خو به نه کوي؟ نه الحمدلله نه خرابېږي. سپرې مو ورته کړې دوایي مویې ورکوو. صحیح. څونه وخت کېږي دغه باغ دلته موجود دی؟ یاره دا خو ډېر وخت وشو خو مونږ 15 کاله دلته وشو. مونږ تیر کالم راغلي وو د کلي کې او جنازې ته راغلي وو. فکر کوم دغه ورور دلته ولاړو. نو ماشاءالله میوه ستاسو ډېره خوږه وه. ځکه بیا ورته په ټیم راغلو خو مونږ ویلي چې نن راشو په کمره کې به یې راواخلو دغه زمونږ ملګري به یې وویني. نو څنګه دی چې کوم مصرف په دې باندې کوئ؟ دوا ورکوئ؟ دونه ورته کینئ بیا ګټه هم په لاس درځي که نه؟ الحمدلله ښه صحیح. ډېر ښه. هغه د کلي ماشومان خو ورانې نه کوي؟ یاره منې کوي نه چې څوک یې شکوي الله مال دی بس وړي یې څوک دا مشکل نشته. څومره به وخوري ماشومان وړه. او دا ملګري تاسو سره د باغ کې دي؟ او دا باغ کې دا باغوان دی. ماشاءالله. دغه هم د باغ کاس دی. مین کاس دغه دی. ډېر او دا ټول د ملګري دي. بس دلته ګاونډیان دي دلته پراته دي ګپ شپ لري. دا راته ووایه وروره چې په دې باغ کې تاسو څو نیالګي یا بوټي کرلي دي او څونه وخت کېږي؟ حاصل یې څنګه دی؟ کم شوی که زیات شوی؟ یاره چې دا خو تقریبا 800 بوټي موږ کرلي وو. 800 بوټي خو 8 کاله کېږي. الحمدلله ښه دی. اوسه پورې ښه ټیټ روان دی. بوټي ځوان دي. اوسه پورې میوه کوي. دوی موی ورته خپله پرایویټ اخلي که حکومت څه دوا؟ نه موږ خپله ورته اخلو. دا کاس دی دا دوایانو والا دی. او دوی موی دی ورته چې اوبه ورکوي. هر شی خپل موجود وي. بیا د اوبو څه حساب دی؟ اوبو مشکلات خو به نه وي؟ نه الحمدلله. بور هغه دی غټ کوی دی او دې کې پمپ لګېدلی دی. بس اوبو ته رسېږي الحمدلله. ډېر ښه ډېر ښه. او څو کسه په دې باغ کې فی الحال تاسو کار کوئ؟ یاره جی داسې وي د سیزن په ټایم کې کسان ډېر وو. داسې خو یو کس چې وي چې خالي فکر مې کوي مال نه ساتي. نور د سیزن په وخت کې 2-3 کسه چې بس دي. ځکه 4 سړی خپله راشي کوي او کټ کوي وړي. مشکل نشته. دا ساحه خو هم داسې پنجاب ساحه ښکاري. تاسو ماشاءالله پښتانه یې نو مسافر یې که کورونه هم دلته دي؟ نه الحمدلله کورونه هم دلته دي. ډېر وخت نه پراته یو. ما خپله پیدایش د فتح جنګ دی. تقریبا ما 23-29 کاله عمر دی. دا ټول ملګري دغه ځای دي.
مخکې راغلی یو دلته بارانونه چې کوم دا اوس موجوده بارانونه کېږي ستاسو د باغ میوې ته خو تاوان نه رسي والا رسوي یې باغ کې داسې چې کله طوفان وي یا سیلې میلې وي هلک ته نقصان رسوي او ځکه چې میوه تویږي او بوټی ماتیږي دا خبرې پکې شته په دغه ساحه کې نور باغونه شته دي که نه شته لږ مخکې لاړ شي د یو مخکې دی دغه علاقه کې ډېر باغونه دي د مخامخ سیپک دی سیپک نه چې واوړ یخ سره ډېر باغونه دي انګورو باغونه دي شتریانو دي باغونه الحمدلله شته او پښتانه دي خاوندان که نه نه اکثره پنجابیان دي دې کس چې کوم دی مین کس چې مالک دی دا په بل بچی کې د امریکا کې دی او دا مونږ ته پرېښی دی او هغه هم د شفتالانو باغونه دي که نه الوچې د امونو باغونه خو بدل نه امونو باغونه نشته لکه انګور شو شتالو شو دا شیانو باغونه شته عام دلته نه دی کامیاب انګورو باغ هم شته انګورو باغ کوم ځای کې دی انګورو باغونه سیپک باندې چې واوړي یخ سرته شته هلته عام خلک تللی شي ولې لکه دلته چې څنګه راغلی هلته هم تا ته انشاءالله داسې کسان وایي که مونږ چې ولاړ یو تا ته ویلکم وایي عامو خلکو ته څه پیغام لري چې څوک دلته چکر راوهي میوې دپاره راځي هغوی ته څه ویل غواړي یاره جي چې څوک راځي هر کله د راشي مونږ ورته تابعدار یو او هېڅ مشکل نشته دغه ځای ښه ځای دی ښه خلک دي دې ځای دا مونږ سره خواته کلی دی ډوکړي کلی ورته وایي دا ډېر ښه خلک دي او ډېر پاسته خلک دي هېڅ مشکل نشته څوک څه ټایم راځي مونږ ورته تابعدار یو ہر ٹائم منگ چرا گلیو تاسو ته قربان ہر ٹائم والے نا ڈیر اللہ ماننا. اچھا بھائی جان پہلے اپنی بارے میں ذرا اپنی تعارف کروائے باغ میں مطلب آپ کا کون سا کام ہے یہاں پہ اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہو یا لڑکوں کو کچھ ہدایت کر رہے ہو اپنی بارے میں بتا دے پھر انشاءاللہ آگے پوچھیں گے. جی یہ بس لڑکے یہ ضیاء بھائی ہیں ان کے 3-4 بھائی ہیں یہی باغ کی دیکھ بھال کرتے ہیں. صحیح تو یہ محنتی لوگ ہیں کافی ٹائم سے یہ ادھر 6-7 سال سے ہمارے پاس رہ رہے ہیں. تو باغ کی ساری لوک آفٹر یہی کرتے ہیں. جب سپرے کا ٹائم آتا ہے سپرے کرتے ہیں, جب پانی کا ٹائم ہو کوئی بھی کام ہوتا ہے تو یہ اپنا نیک دل سے اپنا یہ کام سارا سر انجام دیتے ہیں. جی آپ بھی اسی محلے کے یا کہیں اور؟ نہیں یہ ہمارا گاؤں ہے. اچھا ہم ادھر ہی کے پیدائش ہے, یہ ہمارا اپنا گاؤں ہے, یہ باغ بھی ہمارا اپنا ہے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پنڈی اسلام آباد سے بھی لوگ یہاں پہ جب یہ پھل تیار ہو جاتا ہے تو وہاں سے بھی لوگ ادھر لینے کے لیے آتے ہیں. صحیح. اور جو لوگ یہاں گھومنے کے لیے آتے ہیں یا باغ سے فروٹ کھانے کے لیے آتے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہو؟ ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے جب دور دراز سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ آ کے ٹیک ٹوکے بناتے ہیں, تصویریں بناتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے توڑتے ہیں, کھاتے ہیں, گھروں میں لے کے جاتے ہیں. تو ہمیں خوشی ہوتی ہے جتنے لوگ بھی آتے ہیں, جو بھی آئے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. کہاں سے لوگ آتے ہیں؟ بہت جب ہمارا یہ پھل تیار ہو جاتا ہے یہاں پہ کافی باغ ہیں لیکن اس کا ذائقہ ہی ایسا ہے, مٹھاس کی وجہ سے بہت دور دراز سے لوگ آتے ہیں, ہمارے ساتھ فون پہ رابطے کرتے ہیں کہ ہاں جی کب آپ کا پھل تیار ہو جائے گا تو ہم آئیں. تو جب یہ تیار ہو جاتا ہے ادھر میلہ لگا رہتا ہے شام کو, بہت زیادہ لوگ آتے ہیں لینے کے لیے. اچھا بہت خوب. اور یہ باقی لڑکے باغ کی نگرانی یہ سارے بہت لوک آفٹر اس کی کرتے ہیں, ہر طرح کا تعاون یہ کرتے ہیں. جب بھی کسی قسم کی کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی کام ہوتا ہے, جب بھی ان کو بولو یہ بس اسی ٹائم کوئی بھی کام ہو فوراً. یہ جو فروٹ ہے یہ صرف ادھر ہی آپ مطلب لوگ خریدتے یا یہاں سے آپ اسلام آباد فروٹ منڈی وغیرہ؟ ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ آج دن تک ہمارا فروٹ منڈی میں نہیں گیا. ہمارا ادھر دنیا اتنی آتی ہے کہ ہمیں منڈی میں لے کے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. درنو لیدونکو دا د دې باغ چې کوم مالکانو دغه یو ورور پنجابی په اردو غږېدو, دا بل ځوان زموږ ماشاءالله ګوره ښه داسې دنګ بنګ ځوان دی او ښه خوش اخلاقه ځوان دی. نو دوی سره د دې باغ په باره کې لږ وغږېدو او اوس ورځو د باغ دننه منظره تاسو ته ښیو, له موږ سره اوسئ.
باچا پخې دانې راوشکوه باچا دانې راشکوم نه لږ داسې خوږې دانې پکې وګوره دا هغه شان دی داسې د کار دانې پکې راوش का शपार دته یې ورکه دته معلومیږي کومه دانه پخه ده کومه ترخه ده रसको पखादा kana ayo प्लास कितने संदा में स्टावला है دا او دا زبردست نو دا شفتالان باغ کې تا اکثر شکې و مرز د خپل مش کوم مرګري به د غامر سره راځي هو پی دی او دا دانې خو پیژنې چې دا نه کې والا چې زنه کې پیژنو زنه توکل باندې او یو دا مرګره د ویندار سره کا مرسته کوي مکمله الک پخې دانې پیژنې اول نه پیژن ورکی پخې دانې ول مونږ تشنی ونه شکې ګوره نه نه ان شاء الله پخې بش دا ګور اسلام آباد ته ځان سره نه زه ان شاء الله د خیر وکي سپیشل دانه به درکو کنه ان شاء الله الله په کوم تاسو به خوشحال وای مننه یا ډېر زبردست دانه کرا